السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه ماهر افغان تاسو ګورئ سٹار ماستر افغان اکیډمي. ملګرو د ډي ان اس کورس مو شروع کړی او دوه لیکچر مخکې کړي وي. نن انشاءالله دریم لیکچر ته راځو او دریم لیکچر کې مخکې خبرې کوو. موږ په دویم لیکچر کې نیم هغه ریزولوشن د ډي ان اس ټول وکتل چې څنګه زما د کمپیوټر د ویب نه ریکویسټ ځي او څنګه روټ ته ځي او بیا بیرته څنګه ماته جواب راځي. نو هغه انشاءالله تاسو به د هغه ډېر څه زده کړي. نو هیله لرم چې لومړی او دویمه ویډیو مو کتلې، اوس دریمه ویډیو ده. انشاءالله په دریمه ویډیو کې موږ مخکې ځو، نور کار کوو. نو هیله لرم تاسو دا ویډیو هم تر پایه وګورئ، نو ډېر څه به انشاءالله چې زده کړئ. ښه ملګرو، نو په تیر لیکچر کې موږ که تاسو تیر لیکچر نه کتلی نو لومړی تیر لیکچر وګورئ ځکه هغه ډېر زیات مهم و. موږ ټول ریزولوشن باندې خبرې کړې وې. موږ په تیر ویډیو کې به د خبرې کړې وې چې څنګه زما له کمپیوټره ریکویسټ زما اس پي ته ځي، له هغه بیا روټ ته ځي، روټ بیا ماته بیرته جواب راکوي، بیا له هغه وروسته ټاپ لیول ډومین ته ځي، هغه بیا بیرته زما اس پي ته جواب ورکوي او له هغه بیا اتوریټیټیو ډي ان اس ته ځي. او اتوریټیټیو ډي ان اس چې دی اخري ډي ان اس دی هغه فاینل معلومات لري او هغه بیا زما اس پي ته معلومات ورکوي. اس پي بیا زما د کمپیوټر ته معلومات ورکوي، زما براوزر بیا ځان سره هم ساتي او اس پي هم ځان سره ساتي. دا ټول ریزولوشن چې ما تاسو ته په کومه طریقه ویل ملګرو دې ته اټریټیو کویري وایي. دغه کویري ډېره مشهوره ده، اکثره وخت دا ډېر زیات استعمالیږي. خو یو بل ډول کویري ده بیا ملګرو چې هغې ته ریکرسیو وایي. دا چې د اټریټیو او ریکرسیو ترمنځ د دواړو کویري ترمنځ څه فرق دی، نو دغه کویري چې تاسو ته ما په سکرین وښودله اوس دغه اټریټیو کویري ده او ریکرسیو بیا له ده لږ جداګانه ده. هغه به انشاءالله موږ د دې لیکچرو په اخره کې د پوښتنو په جواب کې چې هلته یوه پوښتنه ده انشاءالله به بیا هلته ووایو په تشریح سره چې د ریکرسیو او د اټریټیو کویري ترمنځ څه فرق دی او کوم ځایونو کې استعمالیږي. خو انشاءالله په دې به تاسو پوه شوي یاستئ. په دې کې ملګرو اوس راځو خبرې کوو په موږ په دې ډي ان اسو چې دا روټ ډي ان اس په دنیا کې څو دانې یو چېرته پراته دي ځکه دا غریخه ده. نو ده به شروع کوو، همداسې به لاندې راځو. نو زه راځم روټ ډي ان اس ته. ملګرو روټ ډي ان اس موږ سره په دنیا کې 14 دانې دي چې د دنیا په مختلفو ځایانو کې دا ایښودل شوي دي په خاطر چې هر څوک اکسس کړي په اسانۍ سره. او دا ډېر غټ ارګنایزیشن دا چلوي ملګرو، ډېر غټ ارګنایزیشن لکه آیکان، ناسا، ورساین، همدارنګه یو اس سی، سوترن یونیورسټي اف سوترن کیلیفورنیا، سیسکو او ګوګل خو پیژنئ ملګرو ډېر مشهور دی. دغه لوی ارګنایزیشن دي، دوی دا روټ ډومین چې کوم دی د دوی په لاس کې دی. خو یاد ساتئ ملګرو چې د ټول نه چې کوم د روټ هغه ډومین قیودات او قوانین د هغه آیکان کمپنۍ چې ده هغه په لاس کې لري. آیکان کمپنۍ زما په خیال لنډیز د انټرنیټ کارپوریشن اساین نیم ان نمبر. تاسو پوهیږئ ملګرو تاسو ته ما په تیر ویډیو کې وویل چې په دنیا کې هیڅ دوه داسې کمپیوټر نه پیدا کېږي چې ایټ ا ټایم دی آی پي ورژن 4 پبلک آی پي سیم ټو سیم ولري. دا ولې نه پیدا کېږي؟ د آیکان کمپنۍ چې ده د آی پي ورژن 4 ډسټریبیوشن ایانا ته ورکړی. ایانا د یو څانګه ده. ایانا چې ده بیا 15 که شپږ نورې لوی کمپنۍ ټاکلي د اسیا دپاره، شینک د همدارنګه د افریقا دپاره، د لاتین امریکا دپاره، د دې دپاره دوی 15 نورې شپږ نورې غټې کمپنۍ ټاکلي دي. هغې ته خپل رینجونه ورکړي. دا رینجونه ته دغه د دنیا دغه یعنې دغه برخې ته ورکړه. بیا اسیا چې ځان ته نور کوچنی هغه کوم شینک چې دی هغه بیا ځان ته نور کوچنۍ برخې ټاکلي دي. همدارنګه افغانستان ته بیا یو خاص رینج ورکړی دی. افغانستان کې چې کوم مخابرات وزارت دی هغې ته چې کوم رینج ورکړی دی هغې بیا نور په محلي شبکو ام ټي ان او همدارنګه اتصالات په ده باندې ویشلي دي. نو دا داسې ترتیبوالی او هیرارکي ده. نو دغه هیرارکي شکل باندې دا ورکړل شوي دي. نو دې کې هېڅ کله کوم مشکل نه پیښېږي. دغسې دغه روټ چې کوم سرور دی د دې چې کوم دا روټ موږ به انشاءالله وروسته ووایو چې روټ سرورو ته چې دی روټ زون وخت په وخت ترانسفر کېږي. نو دغه هر څه د چا په واک کې دي ملګرو؟ دا د آیکان کمپنۍ چې ده د په لاس کې ځکه انټرنیټ ډېر زیات خدمات د ده په لاس کې دی کنټرول کوي، دا قیودات ټاکي. نو همدارنګه روټ ډي ان اس یو ناسا لري، ورساین لري، یو اس سی، سیسکو. د ګوګل روټ ډي ان اس چې دی که نه هلته مایي هغه څه لیکلی دی چې کوم هغه آی پي لري 8.8.8 د باندې هم کار کوي او 8.8.4.4 په ده هم کار کوي. په لومړی که دویم ویډیو کې ما وویله چې اکثر وخت پر ام ټي ان یا بل شبکې تاسو انټرنیټ واخلئ نو یو ډي ان اس هغې خپل درکوي، یعنې آی اس پي ریزولور، او یو د ګوګل درکوي. ګوګل دې وخت ډېر مشهور شوی دی ځکه وایي دا د ډي ان اس چې ډېر زیات فاسټ دی نو ځکه ډېر کارول کېږي. انشاءالله په ده باندې بیا موږ په پوښتنو کې ډېر تاسو دا پوښتنې حتما موږ سره وګورئ. په پوښتنو کې په ده موږ ډېر بحث کړی دی چې دا روټ ډي ان اس چې دي دا چې د 14 کمپنیو یا 12 کمپنۍ چې دا موږ سره 14 روټ ډي ان اس رامنځته کړي، لکه ګوګل چې دا روټ ډي ان اس جوړ کړی دی، دوی ګټه له کوم ځای کوي؟
دیو چې دی له هېچا پیسې نه غواړي. ته کولی شې د ګوګل ډي ان ایس د خپل موبایل نه استعمال کړې، خپل کمپیوټر کې بیخي آی اس پي په ځای تا ته خو آی اس پي درکوي، خو ته کولی شې د ګوګل ډي ان ایس مفت استعمال کړې، خو دوی دا ګټه د کوم ځای نه کوي، دا پیسې د کوم ځای نه ترلاسه کوي. انشاءالله په ده باندې زه وروسته په راتلونکي ویډیوګانو کې پوره بحث کوم چې د دوی ګټه د بلې مرجع نه ده، د دوی نه دوی هېڅ ګټه نه کوي. نو دا غټې کمپنۍ دي ملګرو روټ ډي ان ایس د دوی په لاس کې دی، او تر ټولو غټه کمپنۍ چې د آیکان ده دا د روټ زون د ټرانسفرینګ چې کوم قیودات وضع کوي دا یې کوي. بیا انشاءالله په پوښتنو کې پوښتنه دا ډول هم ده چې آیا هر کس کولی شي چې بس یو روټ ډي ان ایس جوړ کړي؟ نه، د لپاره خپل قیودات دي، خپل قوانین دي، هر کس دا نشي کولی ملګرو. نو انشاءالله موږ په هغې باندې خبره وکړو. نو دغه 14 روټ سرور دي موږ سره په دنیا کې چې مختلفې کمپنۍ دا خپل کنټرول کې لري، لکه ګوګل، سیسکو، ورساین، ناسا، آیکان، دا 12 ارګنایزیشن دغه 14 روټ سرور دغه کوي. همدارنګه ګوره لکه د ګوګل آی پی 88 دا ده، د سیسکو دا ده، د کلاود فیر دا ده، او د بل ملګرو دغه 14 چې کوم موږ سره روټ سرور دي د دې لاجیکلی ریپرزنټ کېږي داسې چې د اول سرور ته A وایي، بل ته B وایي، بل ته C وایي، بل ته D وایي. که تاسو غواړئ دا اکسس کړئ په خپل ویب براوزر کې لاړ بشئ ولیکئ letter.root-server.net معنا A.root د A روټ سرور راته وښیوه، د B د C تاسو یې اکسس کولی شئ. نو هیله لرم چې تاسو به روټ سرور نه باندې پوه شوي. روټ سرور په دنیا کې 14 دانې دي، دا غټې کمپنۍ دا ایښي دي، یعنې هر کس نشي کولی چې روټ سرور جوړ کړي. روټ سرور سره د چا معلومات دي؟ د ټاپ لیول ډومین. موږ سره تر اوسه په دنیا کې څومره ټاپ لیول ډومین دي؟ د 2020 کال سروې مطابق 1500. او آیا هر کس کولی شي چې روټ سرور ډي ان ایس سرور جوړ کړي؟ نه. آیا هر کس کولی شي چې ټاپ لیول ډومین .com .org.net داسې یو نوم جوړ کړي؟ نه. دا خپل قیودات او قوانین لري چې انشاءالله هغه به بیا موږ په پوښتنو کې پوره ووایو. نو دا 14 ځانې روټ سرور دي چې په ټوله دنیا کې دا ځای په ځای شوي دي، او موږ تاسو چې کله د ډي ان ایس کویري کوو حتما یو ته به ځي، خو ته څه پوهېږې چا ته ځي؟ نو ته نه پوهېږې، خو که لږ معلومات لري ته خپل لاړ شه، خپل آی پي معلومه کا، وګوره چې تا ته آی اس پي د ډي ان ایس لپاره کم آی پي درکړې ده، د دې تر څنګ الټرنیټ آی پي د ډي ان ایس کم یو درکړې ده، د ګوګل یې درکړې ده، د سیسکو یې درکړې ده، د کلاود فیر یې درکړې ده، که د بل کوم کمپنۍ درکړې ده. ته ته پته ولګېږي چې په دنیا کې 14 روټ ډي ان ایس دي، ته د هغې د کم یو نه ګټه اخلې. نو هیله لرم ملګرو چې په دې پوه شوي یاستئ. روټ سرور دغه 14 دانې دي، او د روټ سرور سره ملګرو دا پاچاهان دي، دوی سره facebook.com amazon.com د دې معلومات نه وي. داسې سمپل دا معلومات چې .com کوم ځای کې پروت دی، بس مخکې به د .com فرعي او جزئي معلومات د سره نه وي، داسې کلي معلومات دي ملګرو. نو داسې صرف دا معلومات چې .com کوم ځای کې دی، .org کوم ځای کې دی، .net کوم ځای کې دی، او دغسې. خو یاد ساتئ ملګرو د .com چې کوم خپل د ډي ان ایس سرور دی، له هغه په روټ ډي ان ایس باندې بیروبار ډېر دي. ته ویې ولې؟ ګورئ ملګرو .com تقریبا پر ایگزامپل .com موږ سره 1 میلیون پرځن که ویب سایټ داسې دي چې هغې وروسته .com دی او د .com کمپنۍ دي، خو په دنیا کې موږ سره بیا په بلیونونو ویب سایټونه دي، تقریبا 1.8 بلیون خواوشا ویب سایټ دي موږ سره په دنیا کې. نو روټ ډي ان ایس ته چې دی که نه د هر چا جواب ورځي. روټ ډي ان ایس ته د .net والا جواب ورځي، ورته وایي د پلانکې خان ویب سایټ د .net دغه دا کوم ځای کې دی، د .org والا هم ورځي، د .af هم ورځي، د .uk هم ورځي، د .in هم ورځي، د انډیا دپاره چې کوم خاص دی، د .edu هم ورځي، .ml هم ورځي چې دا د ملیټري دپاره استعمالېږي، یعنې د ټولو کیوري هغه جواب کوي. خو بیا چې د .com کوم ډي ان ایس سرور دی، کله چې روټ ډي ان ایس ته یو جواب ورشي او سوال ورشي ورته ووایي چې زه .com ته ځم، نو هغه ورته .com دغه دی. بیا .com چې دی یوازې د خپلو څو میلیونو هغه کوم یوزران چې دي او ویب سایټونه چې دي د هغې کویرۍ جواب وایي. نو روټ ډي ان ایس کې ګوره که معلومات کمې پرځن کته وي چې دې کې د 1500 روټ ډي ان ایس د ټاپ لیول ډومین معلومات دي، خو دا ډېر زیات سوالونه جوابوي، یعنې د باندې بیروبار ډېر زیات دي. دا باید ډېر های سیسټم اوسي، همدارنګه دا باید مینټین وساتل شي، دا باید ډاون ونه اوسي، د دې هغه ټربل شوټینګ باید کم وخت ونیسي، یعنې دا ډېر های او تیز وي. خو کوم چې ټاپ لیول ډومین دی هغه بیا د دې نسبت کم کار کوي، هغه سپیسیفیک کار کوي، یعنې معلوم. نو هیله لرم تاسو پوه شوي، زه خو ډېر زیات خواري کوم چې تاسو سم پوه کړم. نو خبره دا شوه چې روټ ډي ان ایس موږ سره 14 دانې دي په دنیا کې، 12 ارګنایزیشن ډېر غټ ارګنایزیشن دا په لاس کې لري. د ټولو نه غټ ارګنایزیشن آیکان دی چې د روټ هر څه د هغه سره په لاس کې دی، او د روټ زون دوی ټرانسفر کوي. د تر څنګ د روټ سرور او ډي ان ایس سرور سره یوازې د ټاپ لیول ډومین معلومات دي، لکه .com .org .net د دې معلومات سره فرعي معلومات سره دي. نو
له ده وروسته اوس راځو ټاپ لیول ډومین پیژنو یعنی روټ سره یوازې د ټاپ لیول ډومین معلومات دي د سره معلومات یې ډاټ کام کوم ځای کې دی ډاټ edu کوم ځای کې دی ډاټ org کوم ځای کې دی ډاټ af کوم ځای کې دی ډاټ net کوم ځای کې دی خو اوس راځو ټاپ لیول ډومین ته چې د TLD هم وایي ټاپ لیول ډومین چې دی به یوازې د خپل سپیسیفیک کار دپاره هغه جوړ دي لکه د ډاټ org چې دا کومه کمپنۍ ده کوم ټاپ لیول ډومین دی د دې چې کوم DNS دی هغه یوازې هغه کویري ته جواب ورکوي چې د ډاټ org دپاره راځي د ډاټ کام چې کومه کمپنۍ ده د DNS به یوازې د هغه پوښتنو جواب ورکوي چې د ډاټ کام دپاره راځي ډاټ edu والا د ډاټ کام والا ته جواب نشي ورکولی ګوره خیال مشته په د بیروبار کم شو دا به یوازې ډاټ کام والا راګیر منیج کوي دا به یوازې ډاټ org والا منیج کوي دا به ډاټ edu ډاټ net نو د روټ DNS نسبت ته راکم شو ډاټ کام چې دی ملګرو دا د کوم ټاپ لیول ډومین چې موږ مخکې چې موږ کوم روټ DNS ویل لکه ورساین یو کمپنۍ ده چې هغه د یو دانه روټ DNS هم لري د ډاټ کام او ډاټ net چې دی دا د هغې دي اوس نو ډاټ کام او ډاټ net چې کوم دغه دي دوی ځان ته خپل سرور لري نو کله چې ته پر ځان www.facebook.com وي دا ول روټ ته لاړ شي روټ وایي ډاټ اخره کې چې ډاټ کام نو زه ډاټ کام ته ورشه کله چې ډاټ کام ته راشي اوس ډاټ کام چې دی دا ځان سره پرته نور معلومات لري نو ډاټ کام چې دی یوازې یعنی دا ټاپ لیول ډومین یوازې د خپل اړوند ټاپ لیول ډومین دپاره چې شي د سره معلوماتي بل یعنی دا د خپل ځان مسؤلیت لري یوازې ځان منیج کوي بل ملګرو دوی چې دی که نه دوی د اتورټیټیو ډومین ریزلور باره کې معلومات لري فور ایگزامپل GoDaddy یو ویب سایټ دی یو کمپنۍ ده دا یو رجسټرار دی کله چې موږ یو ډومین اخلو که زه یو ډومین اخلم ماهر.com نو زه به کوم ځای ته ځم GoDaddy په نامه یو دانه دی خپل دا ټاپ لیول ډومین دی ته اوس ګارډ نه دي نو دوی رجسټري دي او دوی به خپل کوچنی رجسټرار خلاصې کړي دي چې تاسو زموږ دپاره څوک ډومین اخلي تاسو راجسټر کوئ انشاءالله په پښتون کې زه په دم خبر کوم چې د رجسټري او د رجسټرار ترمنځ څه فرق دی خو دلته ته همداسې لنډ وایم صحیح ده ملګرو نو GoDaddy هوسټینګر داسې ویب سایټونه تاسو د کله ته ورشئ کله تاسو یو ډومین اخلئ فور ایگزامپل ډومین اخیستلو کې پر تاسو رقم ډومین اخلئ $30 او $10 د کال کلنی پیس به تاسو ته تادیه کوئ د دې لپاره ته چې کله دا ویب سایټ اخلئ نو دوی ستا دپاره ټاپ لیول ډومین سره خبره کوي او ستا ریکارډ هغې ته لیږي ته بس وایي زما ریکارډ څنګه ځي ما خو نه دی لیږلی ته چې دا کلنی پیس ورکوې هاسټینګر ته ځي بلو هوست ته ځي GoDaddy ته ځي دغه ویب سایټ ته ځي دا رجسټرار دی یو ډومین اخلي تا نه هغوی د کال $20 اخلي $30 اخلي $50 اخلي همد دې په بدله کې دوی ټاپ لیول ډومین سره ارتباط کې کېږي او د هغې په DNS کې ستا دپاره یو انټریک دی ګوره ملګرو دلته راشم ما یو دیز کې یو عکس اخیستی دی ګورئ ملګرو دا چې دی GoDaddy یا هاسټینګر په نامه یو ویب سایټ دی دلته چې تاسو کله ډومین واخلئ تاسو ته یو معلومات درکوي چې DNS یا نیم سرور دا اکثره وخت دغه ویب سایټونه چې دي تله ډومین هم خپله درکوي او هوسټینګ هم دله خپله کوي که چېرته ته هوسټینګ په هغه کې به مشکل نشته بس هغه به د یو سرور کې دا ستا ویب سایټ هوسټ کړي او DNS کې هماغه ریکارډ ورکړي بس ستا ویب سایټ به د هر ځای نه اکسس کېږي خو که ته چېرته هوسټینګ خپله کوې پر ځان که ډومین دلته واغستو هوسټینګ اوس په افغانستان کې کوې نو تا پر ځان که د یو چا نه نیټ اخیستی د MTN یا اتصالات نه خو دا به داسې یو انټرنیټ وي چې ته به هغه نه یو سټیټک IP واخلې چې دا نه چینجېږي کوم IP چې دا د اتصالات MTN یا بلې کوم کمپنۍ درکړه ته بیا راشي او په دې DNS یا نیم سرور کې به هغه IP ورکړي نو څه معنا چې تا د GoDaddy ډومین واغستلو دا به ستا دپاره د ټاپ لیول ډومین سره خبره وکړي او هغه ته به ووایي چې که ته چېرته غواړې راشې د ماهر.com په نامه ویب سایټ ته نو دا به خپل IP ورکړي دا GoDaddy خپل DNS لري چې ته ما ته راځه نو کله چې ټاپ لیول ډومین ته خبره ورسیږي یعنی کله چې روټ ډومین ته خبره لاړ شي ته وایي چې ماهر.com او زه ماهر نه پېژنم خو .com ته به دې ولېږم کله چې .com ته خبره راشي نو دلته ستا دپاره دغه رجسټري چې کوم د GoDaddy ویب سایټ چې ستا دپاره د یو انټري لیږلې ده د فیسبوک دغه ټاپ لیول ډومین ته چې .com راته ویل دي ګوره چې دا ماهر.com ما خرڅ کړی دی که چېرته ستاسو دغه ویب سایټ په کارو زه خپل د DNS IP در کوم ما ته راځه نو دا به د GoDaddy ته راشي کله چې GoDaddy ته راشي GoDaddy به خپل DNS وګوري دلته به تا DNS کې تیار IP ورکړي که نه تا به ته افغانستان کې خپل کمپیوټر کې د ویب سایټ هوسټ کړی دی تا په ځان IP ورکړې ده دلته د IP ورکړې د خپل IP چې تا ته کوم اتصالات یا MTN درکړې ده چې 1.0.0.1 نو ته به هغه ورکړي که نه نو دا GoDaddy به ستا IP په مقابل کې به ته ورکړي نو ته به خبر هم نه او GoDaddy به ستا دپاره دا کار کوي نو ملګرو دغسې یو ترتیب دی هیله لرم چې پوه شوي ځکه ما خو ډېر وضاحت ورکړو
نو خبره داسې ده چې کوم ټاپ لیول ډومین دی ملګرو ټاپ لیول ډومین چې دی دیو سره دا د خپل ځان د منیج کولو لپاره یعنی ډاټ کام کمپنۍ داسې نه کوي چې د ایډیو چې دی هغه منیج کړي په ډاټ کام کمپنۍ چې د خپل رجسټرار لري رجسټرار یې په دنیا کې خواره کړي تاسو زموږ لپاره ډومین وپلورئ ته چې کله د ګو ډیډي هاسټینګ یا بل کوم ویب سایټ د رجسټرار دی نو ته کله هغه ډومین اخلي نو هغې ستا دپاره یو ډي ان ایس درکوي هغې ستا دپاره یو ریکارډ ټاپ لیول ډومین ته لیږي ورته وایي چې کله دې ویب سایټ ته ځي ما نه غوښتنه کوه او بیا که تا هوسټینګ په همده کړی نو هغه خپله ستا آی پي ورکړي که هوسټینګ دې په هغه نه کړی هوسټینګ تا خپله کړی خپل کمپیوټر کې تا چې د ایم ټي ان یا د خپلې شبکې نه چې هره شبکې د هغې نه تا انټرنیټ اخیستی دی هغه آی پي بل ته ورکړي نو دا ترتیب داسې روان دی نو ټاپ لیول ډومین سره چې دی یوازې د خپل اړوند مربوطي او د سره د اتورټیټیو ډومین معلوماتي اتورټیټیو ډومین لکه ګو ډیډي یا داسې نور ویب سایټونه چې هغې رجسټرار دی او دغه ویب سایټونه ډومین نیمز خرڅوي ملګرو انشاءالله تاسو ورخطا کېږئ مه دا کورس د تاسو وک اته نه لس ویډیوګانې جوړې شوې هر څه چې شوې دا به تاسو ټول ګورئ تاسو به نه پوهېږئ یو ځل چې بیا ګورئ بیا به پوهېږئ ځکه دلته اوس ځینې خبرې دي چې رجسټري او رجسټرار څه شی دی هوسټینګ او ډومین څه شی دی نو دا وروسته واضح کېږي نو زه به دا کوشش چېرته نه کوم تاسو دا ویډیوګانې یو ځل ټولې ګورئ بیا به له سر نه تکرار کوئ انشاءالله ستاسو بیا ډي ان ایس کې هېڅ مشکل نه ډي ان ایس یو ډېره درنه موضوع ده ملګرو هسې خلکو ډېره سمپل کړې ده دا ډېره اوږده موضوع ده نو زه به خپله خواري کوم نو ښه په ټي ایل ډي پسې ملګرو روټ وشو ټي ایل ډي وشو دې پسې اوس اتورټیټیو ډي ان ایس دی موږ سره authoritative DNS څه شی دی it is one which actually resolve the IP ګور دا هغه اصلي ریزلور دی چې ستا آی پي ورسره پرته یعنی ګو ډیډي یا بل هر ویب سایټ چې دی هره کمپنۍ چې ده د هغه سره ستا اصلي آی پي پرته وي تا به ورته ورکړي که نه یا که هوسټینګ دې په هغه کړی یا به خپله ورکړي هوسټینګ داسې ملګرو چې تاسو د ګو ډیډي یا دغه لوی ویب سایټونه چې دي ملګرو دې ته هرې سرورې لګولي هغې ته 24 ساعت برق یا هغې ته سیکیورټي هغې ته قوي انجنران ناستې ټربل شوټینګ کوي هغه ډېر سټوریج لري نو هغه ستا دپاره ورچوالایزیشن کوي یو پارټ درکوي او ستا په هغې پارټ کې ستا ویب سایټ رني ته به یې ډیزن اکسس کوې خو ستا ویب سایټ پر ځکه په امریکا کې رني هغې دلته تیار هوسټ کړی آیا موږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې ویب سایټ هوسټ کړو یس بټ دا ډېر کریټیکل دی سیکیورټي له خاطره ډېر خطرات لري همدارنګه ډېرې پیسې پرې لګېږي دا به انشاءالله بیا پوښتنو کې زه ووایم صحیح ده ملګرو نو دغسې نو دغه کوم چې اتورټیټیو ډي ان ایس دی یا نیم سرور دی دا اصلي معلومات لري د آی پي باره کې نو دا به اصلي معلومات ورکوي صحیح شوه ملګرو اټ کن بي منټین بای ارګنایزیشن اور سروس پرووایډر ګوره دا کیدای شي چې یو ارګنایزیشن لکه تاسو چې ما وویل ملګرو کوم ارګنایزیشن لکه ګو ډیډي دغسې او کولی شي ستا آی ایس پي لکه ته کوم ایس پي نه انټرنیټ اخلي پر ځکه ته وایې چې زه یې اخلم د ایم ټي ان نه همدا ایم ټي ان کولی شي ستا دپاره یو هوسټینګ وکړي دا هم کیدای شي ملګرو او دا کیدای شي همدارنګه اټ از ریسپانسبل فور نوینګ ایوریثینګ اباؤټ د ډومین ګوره اصلي معلومات د سره دا داسې دی لکه ولسوال ته خو حتما د کلي د وکیل او وکیل ګذر معلومات که نه ولسمشر ته خو د کلي د وکیل ګذر معلومات نه هغه ته څه چې ګل آباد کې کوم وکیل ګذر دی ملګرو زه دا خبرې ډېر واضحه کوم ساده ژبه استعمالوم زما مفهوم یوازې دا دی تاسو پوه شئ نو بل دا د دې هغه ویب سایټو اصلي آی پي د ځان سره ساتي یعنې دا اخرنۍ مرجع ده ته به حتما پته وي چې آی پي کوم ځای کې ده روټ ډي ان ایس ته د آی پي پته نه وي هغه ټاپ لیول ډومین ته پته نه وي خو اتورټیټیو ته پته وي نو هیله لرم چې دې باندې تاسو هم پوه شوئ ورپسې آخري نمبر چې دی هغه ریزلور دی ریزلور ملګرو دا ستاسو آی ایس پي ده دا ستاسو آی ایس پي ده ستاسو دپاره دا مخکې کار کوي تا انټرنیټ د امتحان نه اخیستی دی ته چې کله ډي ان ایس کویري لیږي ستا ډي ان ایس کویري اول د خپله د شبکې ته ځي وروسته شبکه به ستا دپاره کار کوي نو دا شبکه ده دا ریزل به ستا شبکه ده خو د شبکه کې چې کومې ملګرو اکثره وخت داسې ډي ان ایس پرته چې هغه کیش صرف یو میموري ځکه دغه ایم ټي ان پر ځکه زه ایم ټي ان شبکه کاروم زه ایم ټي ان ډېر وایم ځکه زه ایم ټي ان شبکه کاروم ایم ټي ان کې پر ځکه کوم ډي ان ایس سرور پروت دی دا به ډېر کم داسې وشي چې پر ځکه زه ریکویسټ ولېږم او ما سره دې هم نه او بیا دې زما آی ایس پي سره هم نه ځکه آی ایس پي خو به نن ورځ کې حتما د چا دپاره ډي ان ایس راوړی دغه د فیسبوک آی پي راوړي که نه نو حد اقل 40 غنټې دا به انشاءالله وروسته وایم چې څنګه وخت ټاکل کېږي څومره وخت دپاره په کیش کې آی پي ساتل کېږي حد اقل 40 غنټې وخت خو به دپاره دا ساتل کېږي که نه نو 40 غنټې کې حتما یو چا به د فیسبوک دپاره سرچ کړی او هغه سره ورپته وي نو کله چې زما ریکویسټ آی ایس پي ته لاړ شي آی ایس پي مخکې نه ځي ګوره فرست اټ ویل چیک اټس اون کیش اول د خپل کیش ګوري چې ما خو به د ډي ان ایس کومه کویري داسې نه جواب کړي چې فیسبوک کې که ما سره یې خو تاته اعلان درکوم آی پي واخله که نه خیال مشته ملګرو دا بیا ځینې وخت کې مشکلات هم جوړوي پر ځکه د فیسبوک یو آی پي ستا ریزلور راغستی د آی ایس پي او اوس پر ځکه د فیسبوک
څو سرور دی یو سرور ډاون شو بل سرور ته واوړېدو هغه آی پی بدله شوه او ستا ریزولور سره همغه ته چې سورځي هغه نه اکسس کېږي دې مشکلاتو باندې انشاءالله بیا وروسته خبرې کوو موږ ډېر ژور ډي ان ایس کورس سره نیولی دی انشاءالله پاتې شئ موږ سره ښه که چېرته ده سره د کیشه کې معلومات نه وي نو دا بیا چېرته ځي ډایرکټ په ډایرکټ روټ ډومین ته ځي او د روټ ډومین سره خبره کوي نو دا ریزولور شو ریزولور ستا لنډ آی اس پي کې چې کوم ډي ان ایس پروت دی دغه دی ملګرو دا موږ دغه څلور ډوله ډي ان ایس یې وپېژندلي روټ ټي ایل ډي اتورټیټیف او ریزولور زه په ویډیو کې ملګرو ډېر زیات خواري کوم عام فهمه ژبه وکاروم ساده الفاظ وکاروم او خواري مې دا کوشش مې دا چې څه رقم تاسو پوه کړم ځکه ډي ان ایس داسې یو موضوع ده چې انټرنیټ پورې تړلی ده او انټرنیټ یو ډېر زیات دروند مفهوم دی د هغې وړاندې کول یو ډېر زیات قوي سینه غواړي او ډېر زیات فصاحت او بلاغت غواړي خدای دې وکړي تاسو پوه شوي یاستئ نو ملګرو د دې ویډیو درس همدومره و انشاءالله راتلونکي ویډیو کې مخکې بحث کوو ډي ان ایس سره ډي ان ایس باندې که غواړئ پوه شئ موږ سره پاتې شئ ملګرو حتما او تاسو ته زه خیر ریکمنډ کوم که چېرته تاسو د نیټورک زده کوونکي یاستئ یا داسې فیلډ کې یاستئ چې هلته ډي ان ایس ته ډېر زیات یعنی معلومات مهم ستاسو دپاره ستاسو په ژوند کې نیټورک والا دپاره خو ډېر زیات مهم دي نو تاسو دا ویډیوګانې حتما وګورئ که چېرې تاسو یو عام یوزر یاست یا داسې یو یوزر یاست چې تاسو ډي ان ایس سره کار ډېر زیات نه وي سروکار ورسره نه لرئ نو بیا سمپل ډي ان ایس کې همدومره زده کړئ چې آی پي نیم ته چینجوئ او نیم آی پي ته چینجوئ خو که په رښتینې حقیقت پوهېدل غواړئ دا ویډیوګانې باید حتما دوه ځله وګورئ ځکه په دویم ځل به انشاءالله تاسو پوه شئ نو هیله لرم چې پوه شوي یاستئ ملګرو پاتې شئ راتلونکي ویډیوګانو ته او ډېر څه به ترې زده کوئ دا و د دې ویډیو درس د خدای په امان